बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होगो कतून को دا د लेक्चर नंबर 11 په مایکروسافट ورډ 2010 کې او کتا زموږ د چینل فری لرنینګ بای شاکام نی سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او دا ټلی نشان وهي چې تاسو نوی ویډیو اپډیټس راځي او نور ملګرو د پاره دا شیر کړئ او که دا ویډیو مخوښه شي لایک کړئ او که څه قسمه سوالات یا مشورې هغه تاسو واتس اپ باندې آفلاین میسج باندې یا یوټیوب کمنټس کې تاسو لیکلی شئ او تاسو تعاون سره ان شاء الله دا چینل کامیاب رواني او که د دې ویډیوګانو تاسو ته ډي وي ډیانې پکاري وي یا د دې تاسو ته میموري کارت کې پکاري ډیټا نو دا تاسو شاه کمپیوټرز نه غشتې شئ دا ایډرس او کانټیکټ نمبر یې لیکلی دی او دې نه علاوه ان شاء الله د نور پروګرامونو ویډیو ټیوټوریالز به هم تاسو ته په یوټیوب باندې او ډي وي ډیان وغیره کې هم ملاویږي او اوس به راځو خپل لیکچر طرف ته نن کمانډ دی زمونږ په دې کې په کویک پارټس کې په انسرټ کې کویک پارټ کې مونږه تر فیلډ پورې ویلو اوس دې لیکچر کې مونږ وایو بلډینګ بلاک ارګنایزر او سیو سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلري تاسو څنګه مخکې لیکچر کې ویلو چې کلم یو شی مونږ په اټوټیکس ګیلري کې اډ کوو نو هغې لپاره مونږ سلیکشن کړو او بیا د اټوټیکس ته تلو نو که دغسې مختلف نورو ګیلریانو کې یو شی مونږه اډ کول غواړو نو هغه مونږ دلته اډ کولی شو ګیلریز په دې کې کم دي ګیلریز اصل کې کلیکشن ته ویل کېږي نو دې کې دا مختلف سیزونو کلیکشن دي د کور پیجو کلیکشن دی د هیډر فوټر د ټیکسټ باکسو دا ټول کلیکشن دي نو دې کلیکشنز ته ګیلریز ویل کېږي نو که مونږ غواړو چې یو آبجیکټ جوړ کړو او په دې ګیلري کې اډ کړو نو څنګه به اډ کوو مونږ یو ټیکسټ باکس جوړو او دا په یو ګیلري کې اډ کول غواړو هر یو شی تاسو مختلف سیزونه تاسو اډ کولی شئ خو مونږ د ټیکسټ باکس اگزامپل ورکو مونږ یو ساده ټیکسټ باکس اخلو او بیا په دې کې مونږ د دې سایز چینج کوو او د دې کلر وغیره چینج کوو دلته نه ولاړ شو شیپ سټایلز ته او شیپ سټایل مو دا ورکړو دا اوس مونږ غواړو چې ګیلري کې اډ کوو ټیکسټ باکس ګیلري کې نو دې لپاره مونږ ولاړ شو انسرټ ته بیا ولاړ شو کویک پارټ ته بیا ولاړ شو سیو سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلري په دې به کلیک کوو اول غواړي نیم چې د دې نیم بسي نو مونږه ورکو A B C D سره مې ورکولې شو بیا تاسو کې چې دا کومه ګیلري کې وي نو وخت خو مونږه لیک اټوټیکس ګیلري کې اچولو او دا مونږ غواړو چې د ټیکسټ باکس ګیلري کې واچو بیا تاسو کې چې کم کیټګریز وي نو د سره بلټ ان کم کیټګریز دي چې کم خپل کم سیزونه دي ایته بلټ ان کیټګریز وي یا جنرال یا پکې نور کیټګریز هم جوړول شو بیا ډسکرپشن کې ته هم ډیټیل لیکل شو او سیو ان پس کې د سیو شي بلډینګ بلاک کې سیو شي نارمل ډاکومېنټ کې سیو شي آپشن واړي چې کانټینټ وي او یا پیراګرافز وغیرہ خو دا مونږه انسرټ کانټینټ اونلی ساتو ولې دا کم چې ټیکسټ باکس ته مونږه دا صرف سیو کول غواړو نو د لپاره به دا آپشن سلیکټ کو بیا به اوکې ورکو اوس بدل شي ټیکسټ باکسو کې بس شي دا اوس موږ دلته نه ډیلیټ کوو او کوم ته کله هم پکاريږي نو څنګه په دې کې موږ سره اټو ټیکس کې انټری پراته و نو دا هم تاسو پراته تر کومه پورې موږ ډیلیټ کړی نه نو تاسو اټو ټیکسټ باکس څنګه کلیک کړئ نو هغه A B C D وای موږ الفابیټک آرډر A B C ورکو چې دا پټاپ کې راځي نو دا ولې لارو اوس څنګه کلیک کو چرته موږ ته پکاري دا ټیکسټ باکس پر راځي دا ټیکسټ باکس خصوصیت ته بلکې زیات آبجیکټس ځای چې هر ټایم هر ځای کې راتلی شي د کوز دا پیج دی کوم دلته نیکسټ پیج ته لاړو او دلته موږ ته پکاره شو نو دلته هم راتلی شي نو دا شو طریقه چې موږ یو شی څنګه په ګیلري کې اچو او کله سي مونږ کور پیج لپاره ګیلري جوړو خو کور پیج لپاره خیال وکړئ چې د کې لیک ډیزاینینګ زیات یو پکې ټیکسټ باکس زیات لیکای دا ټول سیزونه نو که بیا تاسو دا اچول غواړئ نو بیا تاسو کم آبجیکټس دلته جوړ کړئ ټول به سلیکټ کوئ کنټرول A سره ټول سلیکټ کوئ یا دغسې هیډر فوټر دپاره دغه جوړولی شو او ګیلري کې اډ کولی شو خو اوس مونږ یو شی داسې کولی شو چې د یو ګیلري نه بل ګیلري ته هم ټرانسفر کولی شو لکه اوس دا مونږ سره ټیکسټ باکس جوړ دی او مونږ غواړو چې دا د ټیکسټ باکس نه کنورټ شي کور پیج ته نو د طریقه بدای چې لاړ شو کویک پارټس ته بیا بلډینګ بلاک ارګنایزر ته ولاړ شو نو دلته کې موږ ته ټول څومره د غدي ګیلریز آیټمز د متخکاری الفابیټیکل آرډر کې ګیلریز ورکړي دي نو زمونږه ګیلری چې دغه ټیکسټ باکس ته مونږ به ټیکسټ باکس ته لاړ شو ټیکسټ باکس الفابیټیک آرډر کې لاندې دی دا ټیکسټ باکس دی او ټیکسټ باکس زمونږه د ټیکسټ باکس نوم A B C D دی دا موږ داسې هم کولی شو که انسرټ مور کړو دلته به راشي او که نه ډیلیټ کول غواړو نه به ختم شي او که نه موږ پکې څه چینجز کوو
edit properties ته بلار شو څه چینجز کوو د نیم بدلول شو او د ګیلری بدلول شو موږ ته اوس ګیلری بدلو چې دا د ګیلری نه موږ ته بل ګیلری پکار دی لکه کور پیج ته موږ کنورټ کوو کور پیج باندې بکلیک کوو او دغه سي دا ډسکرپشن وغیرہ ورکول شي نو دینه پس اوکے ورکو او یا یس ورکو او کلوز ورکو نو د اوس د دې ټیکسټ باکس ګیلری نه ختم شو دلته نشته دی لیکن د رالو اوس د کور پیج ګیلری دلته موږ استعمالول شو او څنګه چې موږ کلیک کوو دا براشي او چونکه دا کور پیج دی تاسو ته پته کور پیج په ډاکومنت کې یو ځل راځي او په لومبي پیج راځي اوس دا روانو ما او دلته پیراګرافز لیکم یا سم لیکم او دې کې زه کور پیج نه او ما ټیکسټ باکس کوم مخکې اوس خو کور پیج په دې کلیک کوو دا به لومبي پیج کې راشي که زه اوس دلته کلیک کوم او بیا کور پیج ورکوم دا به نه راځي ولې چې کور پیج یو ځل راځي نو دا شو موږ سره د کویک پارټس کمانډونه ختم شول نیو فایل به جوړ کوو بیا اوس نور کمانډونه پکې اپلای کوو بیا د نیکسټ ډراپ کیپ ड्रॉप केप خاصه د ورډ آرټ کې او بل هم طریقه خیمه چې دا ورډ آرټ کم سټایل نه دي دا د 2010 دي نو کوم غواړو چې د 97 افیس والا کم سټایل دی په ورډ آرټ کې هغه استعمالول غواړو نه غي د لپاره د فایل ورژن مونږ کم کو د فایل ورژن کومول وسنګ کو سیویس ته بلار شو او دلته با change save as type ته بلار شو 97 2003 ورکو بیا به سیو ورکو نو دینه پس کلیک کو او بیا ورډ آرټ ته شو دې کې به د سټایل نو بدلی دا د 2003 او 97 والا دی په دې کې اوس موږ سر لیکو اوکے چې ورکو په دې باندې با او ما سټایل اپلای کیږي دا 97 والا او که بیا واپس غواړو چې دا مونږه د 2010 والا دی راشي د پر بیا لار شو سیو اس ته او د فایل ورژن مونږه अपग्रेड को यानी 2010 شدا سیو ورکو اوکے ورکو دا میسج مونږ ترالو دی دغه لپاره ورژن چینج کیدو لپاره نو تاسو وګورئ ورډ آرټ دا بدل او ما غزاډ راغلی هم بیا د ډراپ کیپ استعمالیږي چې کله مونږ یو پیراګراف کې یو ټکی غټول غواړو دا اوس موږ سره پیراګراف ته د دوړو پیراګراف ز کمباین کوم او غواړم چې د پیراګراف رومبه ټکی دی غټ شي لکه څنګه تاسو انګلیش نیوز پیپر کې ګورئ یا د انګلیش کم رساله وغیرہ نو کې چې کله یو مضمون سٹارټ کیږي د رومبه ټکی غټي نو دې لپاره بس پیراګراف باندې کلیک کړئ او ډایرکټ ډراپ کیپ آپشن ډراپ کیپ باندې نو دې کې دوه پیټرن دي دوه سټایل دي یو دی ډراپډ ډراپ کې ګورئ چې دا او په مارجن په پیج کې دنه نه دی او درې کر خو برابر غړ شو ان مارجن چور کو دا او به مارجن تلل شي نو زن کم پیټرن پکار دلته نه سلیکټ کول شو او که مزید پکې سیټینګ کو نو ډراپ کیپ آپشن ته ولر شو دلته نه مونږه سلیکټ کولو ډراپډ او بیا تاسو کې چې فونټ به کم وي لکه رسم الخط به کم وي لاینز ټو ډراپ سو کر خو برابر مو غټول غواړو دا د شپک کر خو برابر غټول غواړو ډیسټنس فرام ټیکسټ د لیکم به فاصله سمره د غټ کې او د ټیکسټ منځ کې فاصله مونږه ورکول شو نیمه انچي مور کله اوکے ورکو نو دا شو د شپک کر خو برابر غټ شو او د دې او د منځ کې کم ګیپ ته د ټیکسټ منځ کې دا نیمه انچي دی بیا د نیکسټ سیګنیچر لاین سیګنیچر لاین یو موږ ته لاین راکړي په دې وکلیکو دا موږ ته لاین راکړي لیکن دې لپاره هول پکاره چې تاسو مایکروسافټ اوریجنل افیس وي دې نه پس بیا تاسو د سرویس ته وځئ نو دا تاسو ته افیس مارکیټ پلیس نه یو ډیجیټل سیګنیچر آی ډی درکې لکه څنګه چې عام زموږ ریل ورډ کې یو سیګنیچري دا سبا الکترونیکلی یعنی کمپیوټر سیستم کې دنه نه تاسو ډیجیټل سیګنیچر آی ډی درکې چې بس تاسو د خط پشانکار کې یعنی تاسو موږ ډاکومېنټس وي نو چې تاسو کوم دا سیلول ادارو ته خپل ډاکومېنټس سبمیټ کول غواړئ اپلیکیشنز وغیرہ نو هغه بس تاسو د خط دغه ډیجیټل سیګنیچر آی ډی نه پیژندل شي نو دا یو خاص اتنټیک سیګنیچري خو دې لپاره دا سرویس اعلان کیږي چې کله تاسو مایکروسافټ رجسټر افیس وی هغه نه تاسو اپلای کوئ نو تاسو به دا ډیجیټل سیګنیچر آی ډی درکړي دلته نه تاسو د سرویس دلته هم تلی شئ او کله ته موږ اسی کلیکو موږ ته ما سیګنیچر لاین راکړي د کې موږ ته دغه ورکو فرض کړه چې ساين دی چې ساينر نوم یا به ولیکو موږ ولیکلو احمد خان او بیا دغه څه دی ډیزګنیشن څه دی منیجر دی او ایمیل څه دی فرض ایمیل مرته ولیکلو او بیا اوکے ورکو دا یو لاین براشي او د سره ډیجیټل سیګنیچر آی ډی به لیکلې هوکه دا چرته تاسو سرویس استعمال کړئ بیا د نیکسټ ډیټ اینڈ ټایم
ډیټ اینډ ټایم په کم پیټرن کې پکار دی ته ولاړ شي کم پیټرن مو خوښیږي هغه خوښي ولې بعضې کې ټایم هم دی بعضې کې ډیټ دی او شارټ ډیټ لانګ ډیټ ته تاسو ټول ویلي دي او مختلف پیټرنز درکړي دي دلته نه به د ډیټ سټایل خوښوي لینګویج درکړی چې کم کم لینګویج کې اچول غواړئ که عربک مو ورکو بیا به عربک کې راځي یا پښتو کې ورکوئ یا اردو کې ورکوئ نو دلته نه ورکولی شئ اوس موږ انګلیش کې ورکول غواړو او بیا تپوس کوي چې کیلنډر ټایپ د کې اوس درې کیلنډر دي عربک هجري ام القرا او بل ویسټرن کم جنوري فروری والی او عربک هجري چې د محرم سفر والا اسلامي کیلنډر دی او دغسې دا ام القرا ښه نو اوس موږ دې کې ورکوو ویسټرن او ویسټرن کې موږ ورکوو دا یو او دې کې موږ ته کم سټایل پکار دی مو سلیکټ کوم بل پکې دا آپشن که آن ساتلی مو اپډیټ اټومیټیکلی نو مطلب که موږ دا ډیټ ټایم دې کې واچول او دا فایل موږ کلوز کوو اوپن کوو نیکسټ ټایم نو دې کې به ډیټ ټایم خپله بدلیږي او که موږ مینول بدلول غواړو نو دلته نه پکې اپډیټ سره بدلولی شو بیا دې پکې سیټ ایز ډیفالټ لکه اوس موږ دې کې دا سټایل خوښ کړو د ډیټ ټایم دا فارمیټ مو خوښ کړو او دا ایز ا ډیفالټ سیټ کوو ایز ا ډیفالټ دی ته وایي چې سیټ ایز ډیفالټ موږ څنګه ورکوو یا یس مو ورکوو اوکې مو ورکوو که نیکسټ ټایم موږ ډیټ اینډ ټایم ته راځو نو په دغه فارمیټ باندې به خپله دا نیله پټۍ کلیک وي نیله پټۍ به پرې راغلي موږ څنګه چې اوکې ورکوو همدغه پیټرن کې موږ ته د ډیټ راکوي دې نه پس ټیبل کمانډ د آبجیکټ څنګه تاسو دا ټول pictures او clip art shapes دا ټول object دي لیکن که موږ ته external objects پکاري نو هغه موږ دلته نه راوستی شو object ته ولاړ شو object کې دوه آپشن درکړي دي object مطلب تاسو د بهر د پروګرام نه بهر څه فایل راوستل غواړئ نو څنګه راولئ نوی فایل راولئ یعنی نوی به پروګرام کې جوړوئ او که نه مخکې نه مو جوړ کړي هغه راوستل غواړئ نو موږ نوی جوړو کریټ نیو ته ولاړ شو او چې دې کې کم سافټویر نه کم اپلیکیشن نه فایل راوستل غواړو په هغې به کلیک کړو بیا به اوکې ورکړو دی به لاړ شي هماغه اپلیکیشن هماغه پروګرام ته به لاړ شي موږ اوس ورکړلو پین برش کې دلته موږ ډیټا مو لیکله څه ډرایینګ مو جوړ کړو یا څه پینټینګ څه مو موکل اوس غواړو چې دا هماغه فایل ته دې راشي دلته نه مې کلوز کړو دا به ډایرکټ دې فایل ته راشي او که مخکې نه جوړ شوی فایل راوستل غواړو نو بیا ولاړ شو آبجیکټ ته کریټ فرام فایل ته ولاړ شو براوز ته او چې کوم فایل راوستل غواړو موږ دې کې راوستل غواړو ون فایل انزرټ به ورکړو اوکې به ورکړو دا ون فایل راغلو دا خو موږ سره لینک دی بل فایل به راولو دا راغلو ښه اوس دا فایل دی نو دې فایل نه غیر چاپېره وګورئ چې یو فریم راغلی د فریم مطلب دی چې دا یو آبجیکټ دی نو که دې کې موږ چینجز کول غواړو نو ډایرکټ پکې نشو کولی په دې کې به ډبل کلیک ورکوو لیکن دې په ځای موږ یو بل فایل راوستل غواړو کریټ فرام فایل ته ولاړ شو براوز ته بل فایل مو راوستو ایپ انزرټ اوکې دا فایل راغلو نو دې نه غیر چاپېره فریم دی که دې کې موږ چینجز کوو ډبل کلیک به کوو دا فایل به کولاو شي بیا دلته چینجز وکړو او کلوز به کړو دا فایل به پکې چینجز به راشي پکې او که دا فایل موږ ایز ا ټیکسټ راوستل غواړو دا ایز ا آبجیکټ و ایز ا ټیکسټ راوستل غواړو نو بیا به لاړ شو ټیکسټ فرام فایل ته او کوم فایل راوستل غواړو اپلیکیشن 1 مو راوستو انزرټ به ورکړو اوس چې په دې څنګه کلیک کړو دې نه غیر چاپېره فریم نه راځي دې کې ډایرکټ موږ ایډیټینګ کولی شو ولې دا ایز ا ټیکسټ راغلی دی نیکسټ دی ایکویشن که تاسو د میتھمیټکس فزیکس کیمسټري یا نور داسې ټایپ څیزونه لیکل غواړئ نو دې کې یو خو تاسو ته تیار ایکویشن تیارې فارمولې درکړي دي نو بس دې کې تاسو کوم ایکویشن پکاري کلیک کوئ ولې چې دا ایکویشن تاسو عام کیبورډ نه نشئ ټایپ کولی په دې کې داسې سیمبلې دي داسې نښې دي چې هغه په عام کیبورډ باندې پاسبل نه ده نو دې لپاره دا تیار تاسو ته ایکویشن درکړو دې نه علاوه د دې خپل ټولز دي ایکویشن ټولز که تاسو په دې کې مزید میتھمیټیکل نښې اچوئ لکه اوس پکې مونږ دا فریکشن اچو دا فریکشن دپاره یې نښه درکړه دا بکسونه درکړي دي کې تاسو ویلیوز لیکلی شئ یا تاسو ته درکړل بیا ریډیکلز سکویر روټ وغیره لیکلی شئ بیا دې کې هم تاسو فریکشن استعمالوئ سم استعمالولی شئ او دغسې میتھمیټیکل نور سیمبلې پکې دي په میتھمیټک کې فزیکس کیمسټري او ډېر څیزونو کې دا استعمالېدی شي
او دا ټول تاسو ښکاري مختلف قسم ټولز دا استعمالول شي په دې کې تاسو میتھمیټیکل کم کوېسچن دي هغه تاسو لیکلی شي او دا صرف ټایپینګ لپاره دی په دې کې سلیوشن نشي کېدی که تاسو غواړئ چې میتھمیټیکل پرابلم بیا سلیوشن زموږ ته ملاو شي نو د دې لپاره آنلاین سافټویر زی میتھمیټیکا او میتلیب یا دغسې نور سافټویر تاسو استعمالولی شي. ښه بیا د نیکسټ سیمبل تاسو وکتل څه سیمبل خو تاسو سره په کیبورډ کې وي لکه ډالر ساین شو هیش شو او یا کیرټ شو داسې مختلف سیمبل شته لیکن ډېر سیمبل نه نو که موږ ته بعضې ډاکومنټس کې ډېر سیمبل پکارېږي نو دی نه به څه سیمبل وګورو که نور پکارېږي مور سیمبل ته به لاړ شو. مور سیمبل کې تاسو څومره فانټ ویلي فانټ د لیکایي رسم الخط ته وایي نو دا مختلف فانټونو کې مختلفې سیمبلې لکه زیاتر د ډبلیو والا کې د ویب ډینګز وینګ وغیره کوم دي دې کې زیاتې سیمبلې وي او که تاسو دا نیټ نه انسټالول هم شئ بیا نیټ کې تاسو دې ته سرچ کې ورکولی شئ سایمبولیک فانټ ورکولی شئ نو بیا سایمبولیک فانټ به تاسو ته درکړي هغه تاسو انسټال کړئ نو هغه سیمبل هم تاسو دلته راشي. اوس موږ دې کې وینګ ډینګ 3 یا دې کې موږ وینګ ډینګ 2 کم سیمبل زنګ پکاري کم فانټ ا فانټ ویل ته راولو چې کم سیمبل مو دینه اوس پکاري کې ډبل کلیک ورکو ابل تراشي ډبل کلیک اب راځي دا د ټیکس پشان بیا غټول شو او دا سم کول شو کومګه یو سیمبل ته شارټ کټ ورکو لکه یو سیمبل زموږ زیات تر پکاريږي موږ به دې کې واخلو دا سیمبل ته موږ شارټ کټ هم ورکول شو شارټ کټ کیبورډ کو خو یاد ساتئ چې دا سه شارټ کټ کیبورډ ته جوړوي چې هغه تاسو عام ایم اس ورډ کې نه یوز کوئ ولی که تاسو ایم اس ورډ کې هغه شارټ کټ یوز کوئ نو د ایم اس ورډ هغه زوړ فنکشن و دغه شارټ کټ ختم شي او دا سیمبل والا فنکشن مې راشي. نو ځکه کې دا بټن لټول غواړي چې کم کم داسې بټن چې هغه مت اویلیبل نو موږ به شروع شو کنټرول ایم ورکو کلم چې شارټ کټ موږ ورکو لاندې دا غي د موږ ته لیکي چې دا کم یو سیس اساین شوی دی یعنی دی بس کار کوي دا لیکلي سلیکټ آل دا به سلیکټ آل کار کوي نو کنټرول ا نه شو ورکول کنټرول سی کنټرول وی دا تاسو ویل دي چې دا الریډي نورو کمانډونو ته دغه اساین دي نو زه ورکوم کنټرول شیفټ 3 ورکوم دا مې اساین شوی دی کنټرول شیفټ هاوس موږ دا سکو چې کنټرول مختلف بٹن مو چیک کړي کوس موږ ته یو بٹن رااله ان اساین ورته لیکلي کنټرول شیفټ 9 چې ما څنګه پریس کړو نو ماته ان اساین راوستو مطلب دا بل څه نه دی ورکړی شوی نه دی اساین شوی نو موږ کدی سیمبل ته اساین کوو اساین کول شو دلته به اساین ورکو او بیا به کلوز ورکو ها نو د دې لپاره کنټرول شیفټ 9 شو دی نخې لپاره او بعضې نخې ته موږ سن نیم ورکول شو دا نخه ده دته موږ سن نیم ورکو اټو کریکټ ته ولر شو دا اټو کریکټ سپیلز وغیرہ پر پکاريږي دا اټو کریکټ په مخ کې ډیټیل سره یو لیکچر وایو. اوس موږ غواړو چې دغه سیمبل به پس ریپلیس کیږي د لپاره موږ یو داسې ټکی ولیکو چې هغه موږ عام انګلیش کې نه یوز کوو لکه زه ورکوم ال او سی یا ال او مې ورکو لو موږ سره د انګلیش څه ورډ نه دی نو کوشش وکړئ چې داسې ورډ چې هغه انګلیش کې نه یوز کیږي لکه څنګه دا تاسو ټکی درکړي دي دې نه پس په موږ ورکو 8 او بیا ورکو اوکے بیا ورکو کلوز. اوس تاسو شارټ کټ وګورئ کنټرول شیفټ 9 چې ورکوي نو د سر به ماغه نه خلاصي کنټرول شیفټ 9 او ښه او بل موږ سره دی ښه دا کنټرول 9 سره موږ ورکړی دی کنټرول شیفټ 9 سره بل سیمبل دی دا وخت چې موږ سیو کړو دا کنټرول 9 دی او دا بل موږ ولیکلو ال او مو لیکلو او بیا سپیس ورکو او ماغه نه خبره دي دن کوم سیمبل دا د موږ کنټرول سلیکټ وکړ او کنټرول بریکټ مو خلو دا د ټیکس په شان سلیکټ کیږي نو دا سیمبل اکثر موږ ته مو کولی د یو ځای نه بل ځای ته خوځولي نو دا بیا ټیکس باکس کې واچو د ټیکس باکس نو بیک گراوند او لاین وغیرہ لري کو نو بیا په اسانه باندې یو ځای نه بل ځای ته مو کول شو نو دا شو موږ سره سیمبل کمانډ او دې سره زموږ دا انسرټ ټول بار ختم شو او تاسو نه بیا یو ځل ریکویسټ کوم که زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او کله ویډیو مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ او کمنټس کې خپل پوښتنې خپل مشورې ولیکئ او دا شیر هم کړئ د نورو ملګرو استفادې لپاره او ان شاء الله تاسو تعاون سره باندې دا چینل کامیاب رواني او بل لیکچر کې به ان شاء الله پیج لاو شروع کوو او خپل خیال ساتئ او د الله په امان.